دوستانو سلامونه، هیلهمند یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وعده سره کړې وه چې زه تاسو ته د کریپټو یو مکمل کورس پیلوم او کوم اساسات او هغه شیان چې مهم دي لازم دي هغه ټول زه تاسو ته انشاءالله په دغه کورس کې مکمل درته خلاصه کوم. خو دا چې زموږ کورس یو څه وځنډېدی د ځینو مصروفیتونو له امله بخښنه غواړم. دوستانو لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، زه سمیع الله الکوزی د خپل یوټیوب چینل څخه انشاءالله تاسو ته دغه ویډیوګانې ټولې هلته درته اپلوډ کوم. بیا کولی شئ چې استفاده ځینې وکړئ، یوه ویډیو تاسو ته اپلوډ کوم، بیا تاسو استفاده ځینې کولی شئ. نو راځو، زه کم عنوانونه او کم مطالب چې زه غواړم تاسو ته ووایم د هغو لومړی یو یاداوري کوم، یا شاید تر هغو ډېر سي یا کم سي، خو هغه څه چې مهم دي او اړین دي موږ او تاسو ته زه د هغو ټولو په اړه باندې انشاءالله تاسو ته معلومات درکوم. دوستانو لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو د کریپټو دنیا چې ده تقریبا دا په یو سلایډ کې یا په یو ویډیو کې مشکله ده، موږ نسو کولی چې دا ټوله تشریح کړو، خو زه هڅه کوم چې کم څه چې ډیر مهم دي هغه تاسو ته تشریح کوم، او کم څه چې په اساسات دي په لومړیو کې پکارېږي هغه باید تاسو زده کړئ. که چیرې موږ تاسو ته زه لومړی په دغه برخه کې د کریپټو تاریخ درته وایم چې د کوم وخت څخه راپیل شوې ده او د کریپټو سره بلدتیا، مطلب غواړم داسې څه تاسو وړاندې کوم چې تاسو سره بلد شئ. دا یو عمومیات دی، او د کریپټو لپاره کوم والیټونه چې دي لکه مثلا باینانس او داسې نور والیټونه هغه غواړم د هغو په اړه باندې تاسو معلومات درکړم، او نور عمومي شیان چې دي، نور عمومي مطالب او اصطلاحګانې چې دي انشاءالله د هغوی په اړه باندې تاسو ته معلومات وړاندې کوم. دوستانو لومړی که چیرې د کریپټو د تاریخ په اړه باندې یو لږ رڼا واچوو، لومړي ځل لپاره په 1983 میلادي کال کې د ډیویډ په نامه باندې ډیویډ په نامه یو لومړی نفر و چې یو ګرافیکي کریپټو یې رامنځته کړله. ګراف خو موږ تاسو دوستانو پوهیږو په ریاضي کې موږ ګراف ویلی وو. ګرافونه چې مثلا پورته او کښته والی لري ګرافیکي سیستم دی ټول. دا کریپټو چې هم ده مکمل دوی خپل ټول هغه بلاک چین او سیستم او قیمتونه هر څه چې ټاکل کیږي د ګراف په سیستم باندې ټاکل کیږي. لکه په داتابیګانو کې په ریاضي کې چې موږ تاسو ګرافونه ویلي ول، لکه یا د زړه ګراف چې دی نه، زیاتره شان دغه ډېر پیچلي او مغلق شیان چې دي هغه موږ تاسو د ګراف په اساس باندې تشریح کوو او د ګراف په اساس باندې ښه پیژندل کیږي. نو په د کریپټو کې لومړی د ډیویډ په نامه باندې دا کس و چې د کریپټوګرافیکي سیستم رامنځته کوي. نو دغه سیستم ته د په هغه وخت کې لومړی د ای کیش په نوم یې ورکړی و چې بیا وروسته د ډیجی کیش په نامه باندې واوښتی. نو دا دوه نومونه په هغه وخت کې دغه نفر چې مخترع کړی و د کریپټو سیستم د جوړ کړی و، ای کیش یې ورته ویله، بیا وروسته ډیجی کیش ورته. بیا دغه څخه وروسته په 1998 میلادي کال کې د امریکا د ملي امنیت لخوا څخه یو طرحه وړاندې سوله چې مثلا موږ دغسې یو سیستم جوړ کړو لکه اوس فعلا چې کریپټو ده. بیا وروسته د وی ډای په نامه باندې یو نفر و چې د بي منی چې یو سیستم و، یو ویشونکی سیستم و، دا د دې څخه دوی ځانونه خبر کړل، دا سیستم جوړ سو. او بیا وروسته هغه څخه د نیک په نامه یو بل نفر یو برېښنایي سیستم یې جوړ کړي، او بالاخره په 2009 میلادي کال کې د ساتوشي ناکاموټو په نامه باندې یو مجازي کس چې و، دغه هویت تر اوسه پورې سم ثابت شوی نه دی. نو د ده د خوا څخه لومړی بیټکوین جوړ سو چې د بیټکوین د جوړېدو وروسته بیا نور لکه لایټ کوین او نور کوم کوینونه جوړ سوله چې یعنې د 2009 میلادي کال څخه په عموم کې ووایو د 2009 میلادي کال څخه د کریپټو په تاریخ کې دا یو انقلابي کال و چې د کریپټو صنعت ته یې ښه پراختیا ورکړله. او دوستانو د کریپټو چې و د یو مملکت د ایل سوالډوټ په نامه باندې نه پوهېږم،
دغه یو مملکت په 2020 میلادي کال کې بیټکوین په لومړي ځل باندې په رسمي ډول باندې د دوی تادیات یې ومنله. یعنې په 2020 میلادي کال کې د ایسوالډور لومړی مملکت سو چې بیټکوین یې هلته د رسمي پیمنټ په نامه باندې وپېژندی. لکه مثلا چې زموږ اساس په مملکت کې افغانۍ رسمي دي، یا مثلا د دوی په مملکت کې د دوی کرنسي رسمي و، د هغه ترڅنګ بیټکوین هم رسمي وپېژندی. او د هغه څخه وروسته بیا کیوبا وپېژندله چې په کیوبا کې د بیټکوین په اساس باندې رسمي معاملې سرته رسېدلې. او په 2020 میلادي کال کې بیا چین لومړی مملکت سو چې د ځینو سیاسي اختلافاتو له امله او د ځینو نور اقتصادي سیستمو د خرابتیا په خاطر باندې یا د دوی اقتصاد د ضربې رسولو له امله دوی لومړی مملکت سو چې په 2020 میلادي کال کې د دې پروژې څخه دوی یو ویره احساس کړل، ځکه چې دا پروژه زیاتره د امریکا د خوا څخه تمویلېدله، د سیستم زیاتره د امریکا د خوا څخه تمویل کېدی. نو په هغه وخت کې بیټکوین یو غیر قانوني کرنسي اعلان کړله چې لومړی ځل په 2020 کې د چین د خوا څخه دا کار وشو. دوستانو په دې سلایډو کې تر دې ځایه تاسو ته د ساتوشي په اړه باندې ځینې معلوماتونه درکوم. اصلا دا سړی چې دی دا یو نومورکی کس دی او یو مجازي نوم دی، خو تر اوسه پورې د شخصیت سم نه دی کشف شوی. دغسې یو عکس یې راوړی دی لکه دغه خلک وایي ممکن دغه رقم وي یا شاید په یو بله بڼه باندې وي، خو چې تر څو تر نن وخته پورې چې کوم تحقیقات په دغه برخه کې سوي دي هغه دغسې یو عکس یې راوړی دی. نو دی لومړی کس و چې بیټکوین یې جوړ کړی دی په 2009 میلادي کال کې، او اصلي کس چې د دغه نوم څخه استازیتوب کوي هغه تر اوسه نه دی موندل سوی. نو د دغه نوم چې ساتوشي ورته وایي د دغه نوم تر اوسه پورې ستا نوم ستا، خو اصلي کس یې نه دی پیدا سوی. یو څوک مثلا اوس په دنیا کې دعوا نشي کولی چې ساتوشي زه یم، ځکه چې ممکن دا مړ سوی، ممکن ژوندی وي، خو تر اوسه پورې هغه اصلي څېره نه ده معلومه سوې. دی د بیټکوین لومړی مخترع و، یعنې چې که ووایو چې د کریپټو یو انقلابي شخص دغه نفر و. او د ده د نوم دپاره خلکو ډېر نظرونه ورکړي دي او ځینو کسانو بیخي ځان ته منسوب کړی دی، خو اصلي کس بیا هم نامعلومه دی. لکه ایلن ماسک یا نور دا د دنیا میلیاردران چې دي زیاتره خلک پر دوی باندې شک کوي یا زیاتره وخت دی په ټویټر کې ټویټونه کوي او بېلابېل نظرونه پر دغه برابر باندې ورکوي، خو بیا هم دا نفر تر اوسه پورې نه دی موندل سوی. که دا نفر تر اوسه پورې یا ژوندی وي یا ژوندی وای، دی به اوس بیلیونر وای، ځکه دی د بیټکوین مخترع و، ممکن په میلیونها بیټکوینونه د درلودله یا شاید اوس یې هم ولري. نو دی به اوس یو د دنیا یو بیلیونر یې، که ژوندی او که مړی، نو شاید که ژوندی وای بیلیونر به وای. زیاتره کسان وایي د بیټکوین چې جوړ سوی دا د یو ټولنې کمیونټي د خوا څخه جوړ سوی دی. دا مثلا د یو نفر د خوا څخه نه دی جوړ سوی، 4 5 یا 10 یا 100 نفر یو ځای سوي دي چې د هغوی د هر یوه د نوم څخه د نوم د لومړي سر د تورو څخه دا تورې راټول سوي دي چې دغسې یو نوم ځینې جوړ سوی دی او بیا هغو ته دا نوم منسوب کېږي. نو تر اوسه پورې دا قضیه ښه په دقیق ډول باندې د څېړلو هڅه ډېره سوې ده، اما تر اوسه پورې دا قضیه نه ده روښانه سوې چې د اصلي کس څوک دی، د دې اصلي نوم څوک دی، او دا یو نفر دی، 2 نفره دی، څه رقم حساب دی. خو تر اوسه پورې په دا سیستم کې د کریپټو په برخه کې دا نفر چې د بیټکوین لومړی مخترع دی سم نه دی پیژندل سوی دنیا ته، او تر اوسه پورې د بیوګرافي معلومه سوې نه ده. خو ځینې کسان شک باندې کوي د اوسني میلیونرانو باندې یا لکه بیلیونران ایلن ماسک پر دغسې کسانو باندې شک کېږي، او یا ممکن فکر کوم چې دا نفر به چینایي ولې چې په کریپټو کې هم د چین خلکو ډېره کار کړی دی او ډېره ونډه دا خلک هم لري، نو بیا هم معلومه نه ده. نو دوستانو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې سلایډونه شوله چې د بیټکوین د مخترع ساتوشي ناکامټو نومېږي. موږ تاسې په دغه نامه باندې پېژنو او اوس پر ده باندې تقریبا لکه تاوان چې دا سیستم د جوړ کړی دی. او د کریپټو د تاریخ په اړه باندې مې ځینې معلوماتونه درکړل چې په 2020 میلادي کال کې بیټکوین رسمي تادیات په دې باندې ومنل شوله چې بیا په دا وختو کې پر دې باندې بندیزونه هم راغلل، او تقریبا د 1983 میلادي کال څخه دا سیستم جوړ د کریپټو
یو لږ نظریه وړاندې شوې د هغه وخت څخه چې د وخت په تېرېدو باندې په 2009 میلادي کال کې بیټکوین جوړ شو او بیا تر اوسه پورې تر 2022 پورې په دې برخه کې ډېر پرمختګونه شوي دي. نو انشاءالله ادامه یې په راتلونکي سلایډو کې موږ او تاسو وایو.